12 درس اندېښنو ته دمه ورکړئ. هغه راهب چې خپل فراري موټر یې خرڅ کړ، کتاب مې چې ولیکه، وروسته مې د زرګونو هغو لوستونکو لیکونه ترلاسه کړل چې له فشار نه په ډکو ورځو کې د هغو درسونو له برکته په خپل ژوند کې د خوشحالۍ، ارزښت او آرامتیا بدلون لیدلی و. لیکونه زیاتره د هغو خلکو و چې د ورځې به مصروفه و او زیاتره وزګاره وخت به یې د هغو شیانو په اړه په اندېښنو کې تېراوه چې په دفتر کې باید پریښي وي. دوی د خندا، مینې او کورنۍ سره د خوښۍ ویشلو وړتیا بایللې وه، ځکه د کار ننګونو ورځ په ورځ خوړل. زیاتره خلک د خپل ژوند ښایسته کلونه په اندېښنو کې تېروي. له دوی سره د خپلې دندې، پورونو، لګښتونه، چاپېریال او ماشومانو اندېښنه وي. خو موږ ټول په دې ښه پوهېږو چې د زیاتره شیانو په اړه چې موږ اندېښنه کوو هغه نه کیږي. دا د مارک ټواین غوره وینا ته ورته ده چې ما په ژوند کې ډېرې ستونزې لرلې چې ځینې یې په رښتیا رامنځته شوې. زما پلار ډېر عالم سړی و. زما په ژوند یې ډېر زیات اغېز لرلی دی. هغه راته یوه ورځ ویل چې په سانسکریت ژبه کې د جنازې لپاره کارېدونکې کلمه او د اندېښنې لپاره کارېدونکې کلمې ته ډېره ورته ده. زه دې خبرې ته حیران شوم. هغه راته وویل مه حیرانېږه زویه، یو مړی سیزي او بل ژوندی سیزي. زه له خپلو تجربو پوهېږم چې اندېښنې د انسان د ژوند کیفیت کې د پام وړ کمی راوړی. د 20 کلنۍ په موده کې زه ډېر چټک پر مخ روان وم. د هېواد حقوقو له مشهورو پوهنتونونو مې 2 تحصیلي سندونه ترلاسه کړ. قاضي القضات سره مې د مامور په توګه کار وکړ او د دفاع وکیل په توګه مې ډېرې پیچلې قضیې مخ ته وړلې. خو ما به چې څومره ډېر کار کوه، هومره به مې ډېره اندېښنه کوله. دوشنبې به چې راویښ شوم نو د ډوبېدو په څېر یو احساس به مې کوه او داسې یو حس به را سره و چې ما خپلې وړتیا په داسې کارونو ضایع کولې چې هغه وخت د یو شخص په توګه له ما سره نه ښایېدل. په دې خاطر مې د ژوند ښه کولو لارې چارې لټول پیل کړ. لومړی مې له ځان سره د مرستې او د ژوند رهبرۍ لیکنو ته مخه کړه. په دې برخه کې ما لا ډېر متوازن، ارزښتمن، سوکاله او هدفمند ژوند لپاره ډېر درسونه وموندل. د اندېښنې عادت ختمولو لپاره ما یوه ښه طریقه دا پیدا کړه چې اندېښنو ته مې یو وخت وټاکه. دا وخت زه د اندېښنو دمه بولم. که چیرې موږ یوه ستونزه ولرو نو موږ په ویښه څو ساعته په همدې موضوع فکر کولو ته ورکولی شو. خو زه وایم چې تاسې اندېښنو ته وخت وټاکئ، مثلا هر سهار ساعت. د اندېښنو په دې وخت یا موده کې خپلو اندېښنو ته ورښکته شئ او په خپلو ستونزو ښه فکر وکړئ. نو دا وخت چې ختم شو نو تاسې باید ځان داسې روزلی وي چې اندېښنې هملته شاته پرېږدئ او یو ګټور کار وکړئ، مثلا بهر قدم وهل، اغېزناک کتابونه لوستل یا د خپل یو ګران یا ګرانې سره په مینه خبرې کول. که چیرې د ورځې په نورو برخو کې درته دا اندېښنه پیدا شوه نو په هغه کتابچه کې یې ولیکئ چې له ځان سره یې د اندېښنې راتلونکې دمې ته وړئ. دا طریقه ساده ښکاري خو ډېره قوي ده. له تاسې سره په اندېښنو تېرېدونکي وخت کمولو او بالاخره دې عادت ختمولو کې مرسته کولی شي. 14 درس له ماشومانو نه یې زده کړئ. څه وخت مخکې مې خپل 4 کلن زوی کولبي یو ایټالوي رستورانت ته د ډوډۍ لپاره بوته. ښایسته خزانې ورځ وه او زما زوی د تل په څېر ښه او پر انرژي و او خوند یې اخیسته. موږ دواړو د ځان لپاره مکروني راوغوښتل او د هغې تر راوړلو مخکې مو له هغې ګرمې ډوډۍ خوند واخیست چې د هوټل خدمتګار راته راوړې وه. لږ وروسته زه پوه شوم چې کولبي خپل پلار ته د ژوند په اړه یو بل ښه درس ورکړی. کولبي ګرمه ډوډۍ داسې ونه خوړه لکه مشران یې چې خوري. د دې پر ځای یې یو بل نوی کار وکړ. ډوډۍ یې پرې کړه، لاندې نرمه او توده برخه یې ترې راوویسته او کلک پوټکی یې. په بل عبارت هغه دا حکمت درلوده چې دا ډوډۍ پر ښې برخې تمرکز وکړي او نور یې پرېږدي.
یوه ورځ راته یو کس په یو سیمینار کې وویل ماشومان موږ ته تر لویانو هغه درس ښه راکوي چې موږ یې زده کړې ته اړتیا لرو. په هغه ورځ زما ماشوم زوی ما ته د هغه کس خبره را یاده کړه. موږ په ژوند کې تر ورځنیو ښو شیانو په کلک پوټي کې ډېر زیات تمرکز کوو. موږ د کار په ستونزو او ننګونو فکر کوو. د پورونو او لګښتونو په ورکړې تمرکز کوو او د کار کولو لپاره د وخت د کمی غم را سره وي. خو زموږ همدا فکرونه زموږ ژوند جوړوي او موږ چې د څه په اړه فکر کوو هغه زموږ ژوند کې وده کوي. موږ چې په څه تمرکز کوو هماغه راته زموږ برخلیک ټاکي. نو باید په ښو شیانو تمرکز پیل کړو. په راتلونکي اونۍ کې هڅه وکړئ چې په خپل عادت کې شته ماشوم پیدا کړئ او اړیکه ورسره ونیسئ. هڅه وکړئ وخت وباسئ او د ماشومانو مثبت اړخونه مطالعه کړئ. د هغو خواته ورشئ. د پوره انرژي، تخیل او بشپړ اوسېدو لپاره هغوی خپله الګو وګرځوئ. دا کار چې کوئ نو د لیو روسټین دا قوي کلمات هم در سره یاد ساتئ چې وایي تاسې یو کس هغه مهال ښه پیژندلی شئ چې ښه ورته په ځیر وګورئ لکه ماشومانو ته چې ګورئ. موږ ته زموږ ماشومان هیڅکله د لویانو په څیر نه ښکاري او تل داسې فکر کوو چې یوازې ونې یې جګیږي او داسې فکر کوو چې یوازې مو کله عمر لوړیږي. لږ خاندو، کمې لوبې کوو او د مشرانو په څیر بدخونده جامې اغوندو. خو د دې تر ټولو لاندې موږ په اصل کې هماغه ماشوم یو چې هر وخت وو. هغه ماشوم چې اړتیاوې یې کمې وي او لا هم فکر کوو چې ورځنی ژوند یې د یوې افسانوي کیسې په شان دی.